بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب ریاضي درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د حساب درسونه مو لومړي سر څخه درس او لومړي درس نه در سره کتلي وي. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د حساب په دویم څپرکي کې یو. دویم فصل هم ترې شروع کړی چې هغه تام عددونه وو. په مخکې درس کې هم هغه ټول مکمل تشریح کړل چې تام عددونه کوم خواص لري، کوم خبرې لري، په دې باندې وغږېدو. انشاءالله په دې لوست کې به راځو ګران زده کوونکو، موږ او تاسو د تام عددونو څلورګونې عملیو باندې به غږېږو. کوم عملي چې لري هغه به په اجرا کړو. مخکې د هغې نه ګران زده کوونکو، که غواړئ په دې چینل کې نور درسونه در سره مخ ته بوځئ، په چینل باندې کلیک وکړئ، ننوځئ پلیلیسټو ته. پلیلیسټونه تاسو وګورئ، کوم درسونه مو چې خوښ دي، مثلا فزیک، کیمیا، هم د هر درس شروع کوي، ټول درسونه دلته عمومي شروع دي. نو تاسو کولی شئ لومړی سر نه هغه درسونه سره مکمل وګورئ او یو څه ترې زده کړئ او کوشش وکړئ چې دا درسونه نور ملګرو ته هم ورسوئ، ولې چې په دري ژبه پښتو ژبه ټول دي او دغه سره په اداره کې ټول به شریک اوسو. زما وس دا کېږي چې دغه ویډیوګانې درته جوړې کړم او تاسو ته در ورسوم. تاسو وس انشاءالله دا کېږي چې دا ویډیوګانې ټولو ملګرو ته خپل ورسوئ. تا تر څو چې کوم ملګري کورسو ته نشي راتلی، درسونه مکتب کې مثلا نشته، نشي ویلی او لرې دي د کورسونه، هغې موقعیتو تر اوسه مثلا کورسونه نشته ده داسې ستاندرد. نو موږ کولی شو دغه ویډیوګانې ور ورسوو او یو څه ترې زده کړو. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو راځو د تام عددونو په څلورګونو عملیاګانو باندې. څلورګونې عملیې خو ګران زده کوونکو پېژنئ چې جمع ده، تفریق ده، ضرب ده او تقسیم ده. صحیح ده؟ نو موږ او تاسو راځو لومړی سر لومړی عملیه شروع کوو. لیکو چې د تام عددونو د جمع عملیه. ګران زده کوونکو، سره رقم چې تاسو جمع عملیه په طبیعي عددو کې ویلې ده، تام عددونه هماغسې ده، خو فرق دلته دا ده ګران زده کوونکو چې دلته عددونه چې لري علامې لري. یعنې جمع هماغسې کوو خو علامې په نظر کې نیسو. یعنې څه رقم به کوئ، ډېر ساده به زده کوئ. تام عددونه څه رقم جمع کوئ، دغه درس ته فقط زده کوئ. ګورئ څه کوئ، تام عددونه کله چې جمع کوئ، کله چې دا تام عددونه هم علامه وي، یعنې علامې یو رقم وي، نو تاسو به د علامو څخه یوه علامه اخلئ، عددونه به جمع کوئ. ګورئ، کله چې هم علامه وي، د علامو څخه یوه علامه، عددونه جمع کېږي. او کله چې مختلف علامه وي، عددونه به تفریقوئ، علامه یا منفي کوئ به. علامه به د هغه چا نه اخلئ چې نظر قیمت مطلقې ته لوی وي. یعنې څه معنی ګران زده کوونکو، ګورئ موږ ته سوال راکول کېږي مثبت 3 جمع شي د مثبت 5 سره. دلته عملیه جمع ده ګران زده کوونکو، دوه تام عددونه راکړي چې دا دواړه چیرې دواړه ګران زده کوونکو مثبت عددونه دي، دواړه هم علامه دي. نو د علامو څخه یوه علامه اخلو ګران زده کوونکو. 3 جمع 5 څو کېږي؟ 8. لیکو مثبت 8، یعنې علامو څخه یوه علامه، عددونه به جمع کوي. صحیح ده؟ یا فرض مثال موږ ته وایي منفي 10 صحیح ده جمع شي د منفي 20 سره. بیا هم ګران زده کوونکو عملیه چې ده جمع ده، دواړه عددونه هم علامه دي. هم علامه چې ول د منفي څخه یو منفي 10 او 20 څو کېږي؟ 10. منفي څو شو؟ منفي 10. بعضې زده کوونکي دلته غلطي دا کوي، وایي دا تفریقه ولې چې منفي دي. نه ګران زده کوونکو، دواړه یو رقم علامې لري، جمع کېږي. دا داسې معنا ورکوي چې یو چا نه 10 روپۍ قرضداره شوی، 20 روپۍ د نور هم ترې واخیستې، نو تا باندې خو 10 شو. داسې خو نه کېږي چې هغه د هغې نه تفریق کړي، ورته چې اوس 10 دې مخکې راکړې، 20 دې اوس راکړې، 10 روپۍ پاتې شوې، نه 10 روپۍ پاتې شوې. نو چې هم علامه و، د علامو څخه یوه علامه، عددونه راسن شی کوو، جمع کوو. صحیح شو که نه؟ او بله خبره ګران زده کوونکو، که مختلف علامه ول، مثلا موږ وایو مثبت 15 جمع شي د منفي 7 سره. دا ګوره مثبت 15 ده، دا منفي 7 ده، عملیه هم چې ده جمع ده. نو کله چې مخالف علامه علامې فرق کوو، نو تفریق یې کوي یو بل نه. نو 7 نه چې 15 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 2 به ولیکئ. یعنې اول به یې تفریق کړئ، د لوی عدد نه به وړوکی د مقدار نظره تفریق کوي. اوس به قیمت نقي ته وګورئ چې کوم عدد لوی ده. قیمت نقه د مثبت 15 لاس ته راوړو څو کېږي ګران زده کوونکو؟ 15. او د منفي 7 چې لاس ته راوړو څو کېږي؟ 7. نو دلته خو موږ پوهېږو چې 7 چې ده، 7 چې ده لوی ده، 7 چې لوی ده، علامه یې چې ده منفي. نو دلته موږ علامه چې ورکړو منفي ده، بیا عدد ځواب شو منفي ده. خبره خو راته یا مثلا داسې منفي 12 جمع شي د مثبت 20 سره. بیا عددونه مختلف علامه دي، علامې فرق کوي. د 20 نه چې 12 لاړ شي 8. سو علامه د چا نه واخلم؟ ولیکو چې منفي 12 د قیمت نقه د دې واخلئ 12، او دلته د مثبت 20 قیمت نقه چې واخلو څو کېږي؟ 20. 20 لوی د ګران زده کوونکو، علامه مثبت ده، مثبت ته ورته وایي داسې. یعنې ساده مې ویلی شي علامه یې پټه کوي دغسې وګورئ. 20 لوی د علامه چې د مثبت ولیکئ لاندې. خبره خو رسېدې که نه؟ همداسې ګران زده کوونکو ساده مثلا سطري مالوی شو. مثلا موږ ته وایي مثبت 2 جمع کوي د مثبت 3 سره، بیا هغه جمع کوي د مثبت 4 سره، بیا هغه جمع کوي د مثبت 3 سره. صحیح ده؟ دغسې عدد موږ ته راکول کېږي. اول به قوس ساده کړي. ګوره مثبت 2 به پخپله ولیکئ، مثبت په مثبت کې مثبت 3 کېږي، مثبت په مثبت کې مثبت 4 کېږي، مثبت په مثبت کې مثبت 3 کېږي. صحیح ده؟ اوس تاسو ګورئ چې 3 واړه 4 واړه عددونه ټول مثبت دي، نو علامو څخه موږ یوه علامه اخلو. صحیح ده؟ علامو څخه یوه علامه، عددونه جمع کړئ. 2 جمع 3 15، 15 او 4 9، 9 او 3 12. نو مثبت 12 د دې سوال ګران زده کوونکو چې شو؟ ځواب راووته. خبره خو پوه شئ که نه؟ همداسې ګران زده کوونکو وایي چې مثبت 4 جمع شي
د منفي 3 سره کنه جمع شي د منفي 5 سره او جمع شي د مثبت 2 سره. دا سه عدد موږ تر کول کیږي وای تاسو حل کړئ. یعنی دا لومړی سوال ده او دا هم دویم سوال ده. موږ تاسو ګران ځکونکو څه کوو مثبت 4 په خپل لیکو قوس ساده کوو مثبت په منفي کې یعنی ضرب چې منفي سره شي چې مثبت ضرب د منفي سو شو 3 مثبت ضرب د منفي 5 شو مثبت ضرب مثبت سو شو مثبت و شو. اوس دلته ګران ځکونکو تاسو ګورئ چې دوه رقم عددونه لري یو مثبت عددونه او بل منفي عددونه. دلته به تاسو کوئ چې اول مثبت عددونه به سره جمع کړئ یعنی یو رقم دی کوم عددونه چې یو شانتي علامې لري هغه به سره جمع کړئ یعنی مثبت یو مثبت لیکو 4 او یو ولس کیږي. دلته هم انداسې کوو منفي علامې دی یو منفي لیکو 3 او 5 8 کیږي. صحیح شو. اوس د 11 نه چې 8 لاړ شي څو پاتې کیږي ګران ځکونکو 3 یعنی تفریقوي علامه د چا 11 نه ښکاتونه د 11 لوی د علامې چې د مثبت څو لیکو مثبت 3 جواب راځي. راځو ګران ځکونکو یو بل سوال هم کارو. مثلا دریم سوال به داسې کار کوو به لیکو چې منفي 10 جمع شي د منفي 12 سره جمع شي د منفي 14 سره جمع شي د منفي 20 سره. داسې عددونه راکړي وای سره جمع کې تام عددونه دي جمع عملیه ده. مونږ وایو چې منفي 10 په خپله مثبت په منفي کې منفي سو کېږي منفي 12 مثبت په منفي کې منفي سو کېږي منفي 14 مثبت په منفي کې منفي سو کېږي 20. ګران ځکونکو دلته کولی شي چې غټ عددونه استعمال کړي خو زمونږ هدف د دې عددونو غټوالی نه دی هغه غټوالی وړوکوالی ده خو مونږ په مخکې تام عددو طبیعي عددو کې کار کړل صحیح ده. اوس مونږ هدف دا ده ګران ځکونکو چې تاسو دغه علامهدار عددونه وپېژنئ چې کوم عددونه علامې لري هغه سره رقم جمع کړو. نو عددونه هم دې لپاره کوچني لیکلي نو تاسو چې څومره غټوئ مشکل نه لري رقم عدد ورکوی شي. ټول عددونه ګورئ ګران ځکونکو چې علامې د ټولو یو شانته دي علامې یو شانته دي. نو علامو څخه یو علامه لیکو منفي 10 او 12 د مثلا سم جواب کې 0 3 کېږي 3 او 2 5 5 2 یو 3 یو 4 یو 5 منفي 5 50 زموږ د سوال جواب شو ګران ځکونکو. صحیح ده. همداسې ګران ځکونکو بل سوال لیکو څلورم سوال چې منفي 4 جمع شي د مثبت 5 سره جمع شي د منفي 10 سره او جمع شي د مثبت 2 سره. صحیح ده. دا سوال موږ ته حل کړئ. موږ به ولیکو چې منفي 4 په خپله ګران ځکونکو مثبت په مثبت کې مثبت 15 مثبت منفي کې منفي 10 مثبت په مثبت کې مثبت 2. تاسو بیا ګورئ دلته ګران ځکونکو چې دوه ډوله عددونه دلته راغلل یو منفي او بل مثبت. نو منفي به جدا جمع کوئ منفي مثبت به جدا. منفي څخه یو منفي 4 او 10 14 کېږي ګران ځکونکو منفي 14 او دلته دا دواړه مثبت 15 وسو کېږي ګران ځکونکو 12. اوس د 14 نه 12 تفریقو په دې چې مختلف علامه شول. نو دلته به ولیکو ګران ځکونکو چې 14 نه 12 لاړ شي څو پاتې کېږي 2. علامه به د 14 نه واخلئ چې منفي ده او د 12 نه یعنې مقدار عددي مقدار د 12 نه غټ ده نو علامه به د 14 څخه واخلئ. ځواب زموږ د سوال راغی منفي 2 ګران ځکونکو چې ده جواب ده. همداسې ګران ځکونکو راځي چې مثبت 2 جمع شي د مثبت 3 سره جمع شي د مثبت 5 سره او جمع شي د منفي 2 سره. داسې دا سوال حل کړئ. صحیح ده. دا سوال چې تاسو حلوئ اول به قوس ساده کې مثبت 2 په خپله مثبت په مثبت کې مثبت 3 مثبت په مثبت کې مثبت 15 مثبت منفي کې منفي 2. دا دلته ګورئ تاسو ګران ځکونکو چې دا درې عددونه هم علامه دي مثبت 2 او 3 څو کېږي 15 او 15 10 منفي 2. اوس ځواب به یې ولیکئ ګران ځکونکو د 10 نه چې ولاړ شي 3 پاتې کېږي علامه به د 10 څخه واخلئ چې مثبت ده. نو ځواب سوال څو شو مثبت 3. صحیح شو. همداسې ګران ځکونکو مثبت 1 جمع کوي د منفي 2 سره بیا یې جمع کوي د مثبت 3 سره بیا یې جمع کوي د منفي 4 سره بیا یې جمع کوي د منفي مثبت 5 سره بیا یې جمع کوي د منفي 6 سره. داسې دا سوال راکړی ګران ځکونکو تقریبا څوم سوال دی دا 5م سوال او دا 6م سوال. انشاءالله په دې 6 سوالو کې حتما تاسو زده کړی ده که نه اسانه جمع کول دی فقط علامو ته موږ متوجه یو. مثبت 1 ګران ځکونکو په خپله مثبت ضرب منفي کېږي مثبت په مثبت کې مثبت 3 ده مثبت په منفي کې منفي 4 ده مثبت په مثبت کې مثبت 15 ده مثبت په منفي کې منفي 6 ده. صحیح ده. دوه ډوله عددونه دي یو مثبت دي بل منفي. نو مثبتونه عددونه به اول جمع کړو مثبتونه یو مثبت دا مثبتونه یو مثبت یو 3 4 او 15 9 د منفي څخه یو منفي 2 او 4 6 او 6 12. اوس د 12 نه چې 9 لاړ شي ګران ځکونکو 3 پاتې کېږي غټ عدد 12 د علامه به 12 نه واخلو منفي. نو ځواب څو شو منفي 3 جواب شو. صحیح ده. یا هم داسې موږ وایو چې مثبت 20 یو عدد ده دلته ګران ځکونکو. صحیح ده. مثبت 20 یو عدد ده دا اووم سوال ده. مثبت 20 جمع شي د منفي 14 سره جمع شي د منفي 10 سره جمع شي د منفي 2 سره. دا سوال
ساده زده الو مثبت شل په خپل لیکو مثبت منفي کې منفي 14 مثبت منفي کې منفي 10 مثبت منفي کې منفي 1 صحیح ده مثبت شل په خپل ګران زده کوونکو منفي 14 منفي 1 منفي شل کېږي منفي 100 ده لس تاسو ګورئ چې دا دواړه عددونه متضاد عددونه شول مخکې موږ ویل چې متضاد عددونه مجموع څو کېږي صفر نو دا دواړه چې بل نه تفریق کو جواب به څو پاتې شي فقط منفي لس به پاتې شي جواب څو شو ګران زده کوونکو منفي لس جواب راووته صحیح شو دغه څنګه کول شو ګران زده کوونکو تام عددونه یو بل سره جمع ها ګران زده کوونکو اوس خو د جمع عملی باندې پوه شو د تام عددونو د جمع په عملی کې بعضې خواص دي نو لیکو چې د تام عددونو د جمع خواص د جمع عملی خواص صحیح ده ګران زده کوونکو دا به وایو ګران زده کوونکو په طبیعي اعدادو کې هم بعضې خواص ول هغې باندې وغږېدو اوس به تاسو دا وګورئ بیا به هغه تاسو دې سره مقایسه کوئ تاسو به فرقونه پیدا کړئ چې دې کې څه خبرې دي دلته څه خبرې دي نو بیا به لږ تاسو ښه دا خواص درک کړئ چې دا خواصونه څه معنا ورکوي لومړی خاصیت چې موږ ګران زده کوونکو د تام عددونو په جمع کې موږ وایو هغه ګران زده کوونکو لومړی خاصیت د څه ده د تړلي سټ خاصیت ده ګران زده کوونکو د تړلي سټ خاصیت موږ څه رقم بیانوو موږ وایو که چیرې موږ دوه تام عددونه سره جمع کو نو بیرته جواب به بیرته تام عدد کیږي داسې نه ده چې یو بل عدد شي همیشه تل چې دوه تام عددونه سره جمع شي نو موږ ته بیرته تام عدد راکوي نو دلته موږ بیا چې وایي دې ته تړلي سټ خاصیت ویل کیږي لکه موږ ا جمع بي کوو او دلته سی راکول کیږي ام تام عدد ده ګران زده کوونکو بیم تام عدد ده او کله چې جواب راباسي ګران زده کوونکو جواب هم څه ده تام عدد ده نو دې ته بیا موږ سره رقم عدد ویل کېږي دلته موږ سره رقم خاصیت ورته وایي تړلي سټ خاصیت لکه مثبت 3 جمع کوي مثبت 3 د مثبت 15 سره صحیح ده مثبت 3 ګران زده کوونکو مثبت په مثبت کې مثبت 15 چې جواب یې راوځي مثبت 8 تاسو پوهېږئ ګران زده کوونکو مثبت 3 تام عدد ده مثبت 15 تام عدد ده او مثبت 8 چې جواب راغلی ده دا مې سره رقم عدد ده تام عدد ده نو د تړلي سټ خاصیت په جمع عملی کې د تام عددونو موجود ده دویم خاصیت ګران زده کوونکو د تبدیلي خاصیت ده د تبدیلي خاصیت معنا دا ده ګران زده کوونکو که موږ چیرته د جمع په عمله کې د جمع عوامل ځایونه یا اجزا او ځایونه بدل کړو حاصل کې فرق نه راځي یعنی که موږ په جمع کې ا جمع بي ووایو او یا بي جمع ا ووایو دا دواړه خبرې یو شی دي مثلا که ووایو مثبت 15 جمع 3 او یا ووایو چې مثبت 3 جمع 15 دا دواړه یوه خبره ده دلته هم چې حال کې مثبت 8 به جواب راوځي هلته هم کال کې مثبت 8 به جواب راوځي دواړه به چی راوځي یو شانتې راوځي نو دا خاصیت هم د تبدیلي خاصیت هم د جمع عملی کې د تام عددونو موجود ده دریم خاصیت چې د ګران زده کوونکو هغه د اتحادي خاصیت ده اتحادي خاصیت دا معنا ورکوي که چیرې د جمع عوامل د دوو څخه ډیر وي صحیح ده د دوو څخه چې وي ډیر وي مثلا 3 دانې 4 دانې وي تاسو چې کم اول غواړئ کم خوانې چې شروع کوئ تاسو حق لرئ یعنی هر خوان هر دوه دانې چې جمع کوئ مشکل نشته هر خوانه جمع که اصل یو شی راځي یعنی څه معنا که موږ چېرته ولرو ا جمع بي جمع سی که نه داسې درې عددونه وي او دا موږ جمع کو دلته راوځي مثلا جواب یې که راوځي که تاسو څه رقم وکړئ که تاسو مستقیم داسې وکړئ چې ا بي سره جمع کوئ او بیا لاړ شي چا سره جمع کوئ سی سره جمع کوئ نو بیا هم جواب که راوځي او که هسې نه کوئ چې اول بي جمع سی کوئ بي جمع سی بیا راشي د ا سره داسې بیا هم همغه جواب ده او که داسې کوئ چې نه اول زه ا د سی سره جمع کوم بیا راځم د بي سره جمع کوم بیا هم جواب چې راوځي اندا که راوځي مثلا څه رقم مثبت 2 ده ګران زده کوونکو مثبت 3 ده او مثبت 4 ده چې جواب یې مثبت لس ده صحیح ده که مستقیم جمع کوي د مثبتون یو مثبت 2 3 15 15 او 4 او بخې دا جواب څو راځي نه راوځي نه نو جواب څه شو مثبت نه شو که چیرې تاسو څه وکړئ چې 3 او 4 یو ځای جمع کوي 3 او 4 و او 2 بیا هم نه او که وایئ چې نه داسې کوم چې 2 جمع 4 کوم شپږ او 3 بیا هم نه هر خوانه چې راشي ګران زده کوونکو جواب به همدغه یو شی وي د خاصیت ته چې ویل اتحادي خاصیت چې د جمع عملی کې دا خاصیت هم موجود ده صحیح ده څلورم خاصیت چې ګران زده کوونکو موږ هغه وایو هغه چې ده د عینیت عنصر د ګران زده کوونکو د عینیت عنصر موږ مخکې درسو کې تعریف کړی و هغه عنصر چې په عملیه کې داخل شي او د عملیې په حاصل کې کوم تغییر رانه وړي یعنی حاصل تغییر ونه کړي که د ښي خوانه جمع کېږي که د کیڼ خوانه جمع کېږي که د ښي راست خوانه که د چپ خوانه جمع کېږي په حاصل کې تغییر رانه وړي دې ته موږ بیا چې وایي عینیت عنصر چې په جمع کې هلته صفر و دلته هم صفر ده یعنی په طبیعي عددو کې هم صفر ده دلته هم صفر ده لکه څه رقم ګران زده کوونکو موږ وایو چې که ا یو عدد وي تام د صفر سره جمع کو نو دا به بیرته ا شي تغییر به نه راوړي او که صفر جمع ا کو یعنی ځایونه بدل کو تبدیلي خاصیت کو بیا هم جواب چی شي ا شي دواړه خواګان نه به یو شی شي نو دې لپاره مطلق عینیت عنصر په جمع کې د تام عددونو چیرې صفر ده ولې چې موږ وایو مثبت 6
جمع د چی سره صفر، نو ځواب مثبت شپږ راوځي. او که صفر جمع مثبت شپږ وي بیا هم ځواب څو راځي؟ مثبت شپږ. په اصل کې کوم تغییر رانغی، نو همدې لپاره وایو چې د جمع په عملیه کې عینیت عنصر موجود ده او هغه عبارت د چا څخه ده؟ عبارت د صفر څخه ده. خبره خو پوه شئ که نه؟ پنځمه خبره ګران زده کوونکو چې باید زده وي هغه څه ده؟ معکوس جمعي ورته وایي، یا جمعي معکوس ورته، جمعي معکوس. د یو تام عدد معکوس جمعي کم عدد ده؟ هغه عدد دوه عددونه بل سره معکوس ویل کېږي چې جمع شي صفر، لکه متضاد عددونه هم چې ویلي وو. دوه متضاد عددونه یو بل سره معکوس جمعي دي، معکوس جمعي معکوس دي. مثلا د مثبت 15 جمعي معکوس څوک ده؟ منفي 15. ولې دا دواړه جمع کېږي ځواب یې څو راوځي؟ صفر. نو تام عددونه داسې لري، یعنې منفي 10 لیکو، جمعي معکوس څو ده؟ مثبت 10. مثبت 20 لیکو ګران زده کوونکو، تام معکوس جمعي څو ده؟ منفي 20. نو دا دواړه چې جمع شي ځوابونه یې څو راوځي؟ ځوابونه یې صفر راوځي. صحیح ده؟ دغه خبرې هم باید ګران زده کوونکو تاسې د تام عددونو د جمع په عملیه کې په خواصو کې تاسو باید زده وي. دا ګران زده کوونکو د جمع عملیه هیله ده چې یو څه ترې زده کړي وي. ښه وخت ولرئ، په مخه مخه.